وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه سره شروع کوم چې ډیر زیات مهربان بے حد رحم کوونکی دی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. دوی لتانا د غنیمتونو په باره کې تپوس کوي، ته ووایه غنیمتونه خاص د الله او رسول لپاره دي، نو تاسو له الله نه وویریږئ او تاسو د خپل منځي حال اصلاح وکړئ او د الله او د هغه د رسول حکم ومنئ که چېرې تاسو مؤمنان یئ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بېشکه خبره همدا ده چې مؤمنان هغه خلک دي چې کله الله یاد کړی شي نو د دوی زړونه وویریږي او کله چې دوی ته د الله آیاتونه تلاوت کړی شي نو دغه آیاتونه دوی ته ایمان ورزیات کړي او خاص په خپل رب باندې دوی توکل کوي. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې لمونځ قایموي او له هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی څه حصه خرج کوي. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. همدغه خلق په حق مؤمنان دي، د دوی لپاره د خپل رب په نزد درجې دي او بخنه او عزتمن رزق دی. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. د غنیمت په باره کې هم هغه شان خبره پیښه شوه لکه څنګه چې مخکې پیښه شوې وه کله چې ته خپل رب له خپله کوره په حق سره راویستلی وي او بېشکه یوه ډله له مؤمنانو څخه خامخا بدګڼونکې وه، یعنې هغوی په دې کار ناخوښه وو. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. دوی له تا سره په حق خبره کې جګړه کوله وروسته له هغې چې ښه واضحه شوه د هغوی حال داسې و ګویا کې دوی مرګ ته بیول کیږي چې دوی ویني. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. او کله چې الله له تاسو سره په دوه ډلو کې د یوې وعده کوله چې بېشکه دغه تاسو لپاره ده او تاسو خوښوله چې بېشکه دغه بېوسلې ډله د تاسو لپاره شي. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. او الله اراده کوي چې په خپلو کلماتو سره حق ثابت کړي او د کافرانو بیخ وس کړي. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. د دې لپاره چې حق ښه واضحه ثابت کړي او باطل ښه ښکاره باطل کړي، یعنی د باطل باطلوالی ښکاره کړي اگر چې مجرمان دا کار بد هم وګڼي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. کله چې تاسو له خپل رب نه مدد غوښتلو نو هغه ستاسو دعا قبوله کړه چې بېشکه زه ستاسو مدد کوونکی یم په 1000 ملایکو سره چې په یو بل پسې به راتلونکي وي. وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. او الله دا مرسته نه وه ګرځولې مګر زیری او د دې لپاره چې په دې سره ستاسو زړونه مطمئن شي او مدد یوازې د الله له جانبه دی. بېشکه الله ډیر غالب ښه حکمت واله دی. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان.
کله چې الله پر تاسو باندې له خپل طرف نه پرکالي اچوله د امن او اطمینان لپاره او پر تاسو باندې له بره نه اوبه نازلولې د دې لپاره چې تاسو په دې سره ښه پاک کړي او له تاسو نه د شیطان پلیتي لرې کړي وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام او د دې لپاره چې ستاسو زړونه مضبوط کړي او په دې سره ستاسو قدمونه کلک کړي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا کله چې ستا رب ملائکو ته وحی کوله چې بېشکه زه له تاسو سره یم نو تاسو هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی ثابت قدم کړئ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان زر به زه د هغو کسانو په زړونو کې رعب واچوم چې کافران شوي دي نو تاسو د هغوی د څټونو له پاسه وهل وکړئ او تاسو د دوی پر هر بند او ټولو ګوتو باندې ګزارونه وکړئ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب دا ځکه چې بېشکه دوی د الله او د هغه د رسول مخالفت کړی دی او څوک چې د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي نو یقینا الله ډیر سخت عذاب والا دی ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار دا دنیایي سزا ده نو تاسو دا وڅکئ او دا چې بېشکه د کافرانو لپاره د اور عذاب دی يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ای هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی کله چې تاسو له کافرانو سره مخامخ شئ چې تاسو ټول یو لښکر وئ نو تاسو هغوی ته خپلې شاګانې مه وراړوئ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله او هاغه څوک چې دوی ته په دغه ورځ کې خپله شا ورواړوي سوا له هغه نه چې د جنګ لپاره بیرته ورګرځېدونکی وي یا له خپلې ډلې سره یوځای کیدونکی وي نو یقینا هغه د الله له جانبه په غضب سره راوګرځېده ومأواه جهنم وبئس المصير او د هغه استوګنه جهنم دی او هغه د ورتلو بد ځای دی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نو تاسو هغوی نه دی وجلی او لیکن الله هغوی وجلی دي او تا ویشتل نه دی کړي کله چې تا ویشتل وکړل او لیکن الله دغه ویشتل کړي دي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم او د دې لپاره چې هغه له خپل جانب نه په مؤمنانو باندې احسان وکړي ښه احسان بېشکه الله ښه اورېدونکی ښه پوهه دی ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين دا احسان لازم و او دا چې بېشکه الله د کافرانو چلونو او سازشونو لره ضعیفه کوونکی دی إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کچری تاسو فتح غواړئ نو یقینا تاسو ته فتح راغله او کچری تاسو له کفر نه منع شئ نو دا تاسو لپاره ډیر غوره دي وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ او کچری تاسو راوګرځېدئ جنگ یا کفر ته مونږ به هم د مؤمنانو مدد ته راوګرځو او تاسو ته به ستاسو ډله د هیڅ شي پیدا در ونه رسولی شي اگر که ډېره لویه هم وي او دا چې بېشکه الله د مؤمنانو ملګری دی يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ای هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو د الله او د هغه د رسول حکم منئ او له دې اطاعت نه مه ګرځئ حال دا چې تاسو یې اورئ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
او تاسو د هاغو خلکو په شان مکیږئ چې ویل یې مونږ واورېدل، حال دا چې دوی به ناورېدل، فایدمن اورېدل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بېشکه د الله په نس په حیواناتو کې تر ټولو بدتر هاغه کاڼه او ګونګیان خلق دي چې له عقل نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. او کچری الله ته په دوی کې څه خیر یعنی انابت او د حق د اوریدلو صلاحیت معلوم وي نو خامخا به دوی ته اورولی وي. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. او کچری دوی ته له انابت بغیر اورولی وي نو دوی به خامخا ګرځیدلی وو په دې حال کې چې دوی به اعراض کوونکي وو. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، تاسو د الله او د هغه د رسول بلنه منئ کله چې دی تاسو د هغه کار لپاره راوبلی چې تاسو ته ژوند درکوي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. او پوه شئ چې بېشکه الله د انسان او د هغه د زړه ترمنځ حایل کیږي یعنی رکاوټ جوړیږي او دا چې بېشکه خاص د هغه په طرف به تاسو ورجمع کولی شئ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او تاسو له هغې فتنې نه ځان وساتئ چې په تاسو کې به یوازې خاص ظالمانو ته نه رسیږي او پوه شئ چې بېشکه الله ډېر سخت عذاب والا دی. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. او تاسو یاد کړئ هاغه وخت کله چې تاسو ډېر لږ وئ په ځمکه کې ځای پکړی شوي وئ. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. چې تاسو به ویریدلی لدینه چې خلک به مو په جلتۍ سره وتښتوي نو هغه تاسو ته ځای درکړ او په خپل مدد سره تاسو مضبوط کړئ او تاسو ته له پاکیزه څیزونو نه رزق درکړ د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، تاسو له الله سره او له رسول سره خیانت مکوئ او په خپلو امانتونو کې هم خیانت مکوئ په دې حال کې چې تاسو پوهیږئ. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. او تاسو پوه شئ چې بېشکه خبره هم دا ده چې ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه ازمایش دي او بېشکه الله چې دی له هغه سره ډېر لوی اجر دی. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی، کچرې تاسو له الله نه ویریږئ هغه به تاسو لپاره فرقان یعنی د حق او باطل په منځ کې فرق کوونکي مقرر کړي او له تاسو نه بس تاسو ګناهونه ختم کړي او تاسو ته په بخښنه وکړي او الله د ډېر لوی فضل والا دی. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. او کله چې له تا سره کافرانو مکر یعنی فریب کاو د دې لپاره چې تا بندي کړي یا تا قتل کړي یا تا وباسي او هغوی چلونه کول او الله هم پټ تدبیر کاو او الله تر ټولو بهتر تدبیر کوونکی دی. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. او کله چې دوی ته زمونږ آیاتونه تلاوت کولی شي
دوی وای یقینا مونږ واوریدل کچېرې مونږ وغواړو خامخا مونږ به هم د دې قرآن په مثل ووایو ندی دا مګر د وړومبنو خلقو باطل داستانونه. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. او کله چې دوی وویل اے الله کچېرې همدا ستا له جانبه حق دی نو ته پر مونږ باندې له اسمان نه کاڼي راووروه یا مونږ ته ډېر دردونکي عذاب راولېږه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. او الله داسې نه دی چې دوی ته عذاب ورکړي په دې حال کې چې ته په دوی کې یې او الله دوی ته عذاب ورکوونکی نه دی په داسې حال کې چې دوی بخنه یعنی استغفار غواړي. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. او دوی ته څه امتیاز حاصل دی چې الله به دوی ته عذاب نه ورکوي حال دا چې دوی له مسجد حرام نه خلق منع کوي. وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. په دې حال کې چې دوی د دې مسجد جایز واکداران هم نه دي واکداران د دې مسجد مګر پرهیزګاره خلک او لیکن د دغه خلکو زیاتره نه پوهیږي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او د بیت الله په خوا کې د دوی لمونځ نو مګر شپېلي وهل او لاسونه ټکول یعنی پړقول نو تاسو عذاب وڅکئ په سبب د هغه کفر چې تاسو به کاوه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. بېشکه هغه کسان چې کفر یې کړی دی دوی خپل مالونه د دې لپاره خرچ کوي چې د الله له لارې نه خلک منع کړي. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نو زر به دوی دا مالونه ولګوي بیا به دغه په دوی باندې د حسرت او پښیمانتیا باعث وي بیا به دوی مغلوب کړي شي او هغه کسان چې کفر یې کړی دی هغوی به جهنم ته ورجمع کولی شي. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. د دې لپاره چې الله خبیث له پاک نه جدا کړي او بیا خبیث کیږدي ځینې د ځینو لپاسه بیا یې د یو بل لپاسه ټول را جمع کړي بیا به جهنم ته وغورځوي همدغه خلق تاوانیان دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ته هغو کسانو ته ووایه چې کفر یې کړی دی کچېرې دوی منع شي نو دوی ته به د هغو ګناهونو بخښنه وشي چې مخکې ترې شوي دي. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. او کچېرې دوی کفر ته بیا راوګرځي نو تحقیق د وړومبنو خلقو طریقه یعنی قانون تیر شوی دی یعنی له هغوی سره شوی عمل له دوی سره هم کیدونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. او تاسو له دوی سره وجنګیږئ تر هغه پورې چې فتنه یعنی له دین نه اړول پاتې نشي او دین ټول خاص د الله لپاره شي نو کچېرې دوی له کفر او جنگ نه منع شي نو بېشکه الله د هغو عملونو چې دوی کوي ښه لیدونکی دی. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
او کچری دوی له ایمان نه وګرځي نو تاسو پوه شئ چې بېشکه الله ستاسو مولا یعنی ساتونکی دی، هغه ښه مولا دی او ښه مدد کوونکی دی. وما علينا إلا البلاغ المبين